ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. له هر څه مخکې د لوی اختر مبارکي تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې د اختر دغه لومړنی سهار به مو د خپلو دوستانو او کورنیو ترڅنګ په خوښیو او خوشحالیو سره پیل کړی وي. او اوس هم راځو خبرونو ته. په مزار شریف ښار کې هم د نورو ولایتونو په څیر د لوی اختر له لومړنۍ ورځې څخه په شور او ولولو سره د خلکو لخوا توت هرکلی وشو. د روضې شریفې په جامع جومات کې د بلخ ولایت د والي الحاج ملا محمد یوسف وفا په ګډون ګڼو مسؤلینو او د مزار شریف ښاریانو ګډون کړی و. ویناوالو د اسلامي امارت د ساتنې ترڅنګ ولس ته د رښتوني خدمت په وړاندې کولو ټینګار وکړ او د بلخ ولایت والي اسلامي امارت د ټولو افغانانو ګډ کور وباله. په دغه مراسمو کې د ویناو ترڅنګ د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله اختریز پیغام هم ولوستل شو. په مزار شریف ښار کې هم د نورو ځایونو په څیر د نیکمرغه لوی اختر لومړنۍ ورځ په پوره شور او ولولو سره پیل شوه. دغه راز د روضې شریفې په جامع جومات کې د بلخ ولایت د والي د امارتي مسؤلینو او ګڼ شمېر ښاریانو په حضور کې د لوی اختر لمونځ ادا شو. په دغه مراسمو کې د بلخ والي ملا محمد یوسف وفا وویل چې اسلامي امارت د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول مسؤلیت لرو چې له خپل هیواد او نظام څخه ساتنه وکړو. نوموړي وویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د نظام او ولس پر وړاندې ګواښ رامنځته کړي. په هر علاقه او هر منطقه کې که بد سړی و تاسو امارت اسلامي و ځواکونو ته معرفي کړئ چې هغه یې محکمو ته معرفي کړي چې هغه یې په جزا ورسوي. په هره ساحه او هره منطقه کې چې بد سړی وي هغه ټولنه هم خرابوي، کور هم خرابوي، منطقه هم خرابوي، ولایت هم خرابوي، علاقه هم خرابوي. یو بد سړی په ټول ولایت هم خرابوي. د ولایت هم رنګ بدیږي، د علاقې هم رنګ بدیږي، د مشت هم رنګ بدیږي، د کلي هم رنګ بدیږي، د کور هم رنګ، هر چا رنګ بد سړی بدیږي. نو بد سړی فسادګر سړی دا معرفي کوي، دا مه پټوئ، دا نظام سره ودرېږي، دا نظام ستاسو دی، دا ستاسو پرې شپه ورځ ګزمه پیدا کوي. په یادو مراسمو کې همداراز د بلخ ولایت د علماو شورا رئیس لخوا د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله اختریز پیغام هم ولوستل شو چې په دغه پیغام کې په یووالي، اتحاد او د مسئولیت پر منلو ټینګار شوی و. آشکار شدن و حاکم گردیدن این نظام اسلامی حقوق شرعی تمامی اتباع تأمین و محفوظ است. هر فرد اعم از خود کلان ولو که انسانایی که مخالف بودن حقوق شرعیشان تأمین است. هیچ کسی بالای دیگری ظلم و تجاوز نمیتواند. از ظلم جلوگیری میگردد و از حق مظلوم بازخواست میشود. ورته مهال د مزار شریف ښاریان خوښ دي چې د لوی اختر ورځې په ډاډمن امنیت او د خوښیو په فضا کې لمانځي. دوی له اسلامي امارت څخه د دوی د امنیت د ټینګښت په پار مننه کوي. ما از امارت اسلامی بسیار بسیار خرسندیم، راضی هستیم. خدا رو شکر امنیت برقرار است. ما که راضی هستیم. خدا رو شکر ما دمی گشت و گذار و طرف که میریم نه مسئله است نه مشکلی است، امنیت گرفته شده و ما راضی هستیم. خوشبینیم ان شاء الله. تبریک به جمعی مؤمنین و مسئولین دولت و امارت اسلامی تشکری میکنیم که امنیت در فراز مردم و جامعه آوردم. یک جهان تشکری از مسئولین امنیت ملی امنیت میکنیم. باید وویل شي چې د اختر هم د تیر په څیر له پوره امنیتي تدابیرو سره پیل شو او د بلخ ولایت اوسیدونکو هم د هیواد د نورو سیمو د اوسیدونکو په څیر له دغه نیکمرغه لوی اختر څخه توت هرکلی وکړ. د لوی اختر په مناسبت د ازبکستان جمهوریت د بشردوستانه مرستو یوه 360 ټنه جوپه نن د حیرتانو په بندر کې د بلخ ولایت سیمهیزو چارواکو ته وسپارل شوه. په دغه مرستو کې د خوراکي توکو او د زیانمنو کورنیو لپاره اړین مواد شامل دي چې د افغانستان او ازبکستان د لوړپوړو چارواکو په حضور کې په رسمي ډول وسپارل شول.
له افغانستان سره د ازبکستان هیواد له خوا د 360 ټنه مرستې جوپه په حیرتانو بندر کې افغان چارواکو ته وسپارل شوه. د دغه مرستندوی جوپې د سپارلو په مراسمو کې د بلخ مرستیال والی مولوی نورالهادي ابو ادریس، د افغانستان په چارو کې د ازبکستان هیواد د سرخان دریا ولایت والی اولغبیک قاسموف او یو شمیر سیمه‌ییزو مسؤلینو ګډون کړی وو. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په دې مرستندوی جوپه کې 10 ډوله خوراکي توکي شامل دي چې په هغو کې 96 ټنه اوړه، 22 ټنه وریجې، د غوا د غوښې 10,000 د حلال کنسرو، 15,000 لیټره د لمرګلې غوړي، 22 ټنه مکروني، له 140,000 څخه ډیر بیلابیل ډوله بسکټونه، 3 ټنه نور بسکټ، 22 ټنه بوره او 22 ټنه نخود شامل دي. د بلخ ولایت مرستیال والی په دغو مراسمو کې د ازبکستان هیواد له بشر دوستانه همکاریو څخه د مننې ترڅنګ وویل چې دا اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه ګاونډیتوب، د دوستۍ او ورورولۍ څرګندونه کوي. نوموړي وویل چې دغه مرستې په داسې وخت کې افغان ولس ته رسیږي چې د هیواد یو شمیر شمالي ولایتونه د وروستیو سیلابونو له امله له درنو زیانونو سره مخ شوي او ګڼ شمیر کورنۍ له اقتصادي ستونزو او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. هغه همداراز زیاته کړه چې د لوی اختر له رارسېدو سره له رارسېدو او هیواد ته د کډوالو د بیرته راستنېدو له زیاتېدو سره د خلکو اړتیاوې هم ډېرې شوي دي او دا مرستې کولی شي د زیانمنو کورنیو د ستونزو یوه برخه راکمه کړي. د بلخ مرستیال والي ټینګار وکړ چې د دغو مرستو د ویش بهیر به په منظم، شفاف او عادلانه ډول ترسره شي او اصلي مستحقین به په بلخ او نورو شمالی ولایتونو کې ترې برخمن شي. خیلی خوشحال شدیم که شما در پیشروی عید، در رسیدن عید با بوجدی که مشکلات مردم بسیار بودن، این کمک رسیدن اینجا و ما تسلیم شدیم. الحمدلله که است این کمک به خیلی مردم غریب و متضررین که است این کمک میرسه انشاءالله. بلخوا د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ارګشوف وویل چې د دغو مرستو موخه د افغانستان او ازبکستان د خلکو ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او دوستۍ پیاوړتیا ده. نوموړي وویل چې دغه مرستې د ازبکستان د ولسمشر په لارښوونه او د لوی اختر په مناسبت افغان ولس ته استول شوي دي. دغه مرستې د ازبکستان هیواد د ولسمشر په لورینه له افغانستان سره ترسره کیږي. ازبکستان هر وخت له افغانانو سره ولاړ دی چې د اختر په دې ورځو کې هم د افغانستان خلکو ته د مرستې دغه جوپه وسپارله. د یادونې وړ ده چې ازبکستان په وروستیو کلونو کې له افغانستان سره خپلې بشردوستانه مرستې او اقتصادي همکارۍ دوامداره ساتلې دي او د حیرتانو بندر لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو او د مرستو د لیږد یو له مهمو دروازو څخه ګڼل کیږي. د بلخ ولایت د والی په وړاندیز او د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي فرمان پر بنسټ د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د بلخ ولایت له زندان څخه 140 تنه بندیان خوشي شول. په همدې مناسبت جوړ شو مراسمو کې د بلخ ولایت د زندانونو د تنظیم چارو رئیس مولوی کمال الدین زاهد، د استناف محکمې رئیس شیخ غلام الله حلیم، د ښاري محکمې رئیس عبدالرؤف ظهیر، د بلخ ولایت د داخلي امنیت رئیس مولوی عتیق الله او یو شمېر علماو او سیمهییزو مسؤلینو ګډون کړی و. د اسلامي امارت د مشرتابه د شفقت او مهربانۍ له مخې د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د بلخ ولایت له مرکزي زندان څخه 140 تنه بندیان خوشي شول. د بلخ ولایت د زندان رئیس مولوي کمال الدین زاهد وایي اسلامي امارت تل هڅه کوي چې د اصلاح، عفو او بخښنې فرهنګ پیاوړی کړي. نوموړي زیاته کړه چې خوشي شوي کسان باید له دې فرصت څخه سالمه ګټه واخلي او په راتلونکي کې د قانون او اسلامي اصولو پابندي وکړي. په بلخ ولایت کې 140 محبوسین ته عفو او خوشي شو. زموږ د مسؤلینو څخه دا ډیره اظهار د تشکري کوو چې زموږ د محبوسینو سره یې دا شفقت او مهرباني وکړه تر دې پورې چې دوی د فساد او د هر قسم ناوړو کارو څخه لاس واخلي او باقي خپل عادي ژوند ته مخه کړي.
همداراز د بلخ ولایت د استناف او ښاري محکمو رئیسانو هم په خپلو خبرو کې وویل چې د بندیانو خوشي کیدل د اسلامي نظام د عدالت او رحم څرګندونه کوي او اسلامي امارت د خلکو د اصلاح او سالمې ټولنې د جوړولو لپاره ځانګړې پاملرنه لري. همدارنګه له خوشي شوو کسانو څخه یې وغوښتل تر څو په راتلونکي کې له ناوړه کړنو ډډه وکړي او په ټولنه کې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. بعضې محبسونو ته به عفه کول کیږي لکه نن تاسو ته عفه سوې ده او بعضې محبسینو ته به تخفیف کول کیږي او بعضې محبسین به خپل پوره هغه موده د حبس تیروي خو بنا بر هر تقدیر باندې د دنیا محبس ډیر اسانه دی ځکه بیا به دی د دې محبس څخه ازادیږي و خپل کور و خپل پلار او مور قریبانو ته بزی. شما که امروز داد و فریاد میکنین که ما را رها بکنین سختی است، اونا هم ملت هستند. برادرای عزیز، شما از آزار و اذیت و مشکل به مردم دست بکشین توبه بکنین که او مردم از جستجوی ازی که به محاکم رجوع بکنه که برادر همین مجرم است، همین ناروا است، همین ظلم کرده، میره مجازات کن. بلخوا یو شمیر خوشي شوو بندیانو د اسلامي امارت له مشرتابه څخه خوښي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې له دې وروسته به د قانون او ټولنیزو اصولو رعایت کوي او د خپلو کورنیو سره به یو ځای سالم ژوند ته دوام ورکوي. دیونه موږ په ساتي توبه هم کړې ده، بیا نور دا کار نه کوو. موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته عفوه وکړله، موږ یې وبخلو، آینده به بیا دا مشکل نه تکراریږي. تشکر میکنیم از زعیم امارت اسلامی افغانستان باز هم که ما برای ما شفقت مهربانی کردن و قبل از اینکه قید ما پوره شد ما را رها کردن. د یادونې وړ ده چې په دغو خوشي شویو بندیانو کې 22 تنه ښځینه او پاتې نور نارینه بندیان شامل وو او دا پریکړه د اسلامي ارزښتونو، انساني خواخوږۍ او د ټولنې د اصلاح په موخه شوې تر څو خوشي شوي کسان د اختر خوښۍ له خپلو کورنیو سره یو ځای ولمانځي. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له خوا په مزار شریف ښار او ولسوالیو کې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله اختریز پیغامونه په هیوادوالو وویشل شول. د یاد ریاست رئیس ویل چې په دغو اختریزو پیغامونو کې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله له خوا د اختر په مناسبت د مبارکۍ ویلو ترڅنګ هیوادوال یووالي، ورورولۍ، اتحاد او پیوستون ته رابلل شوي دي. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له خوا د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله اختریز پیغامونه په مزار شریف ښار کې وویشل شول. د یاد ریاست رئیس ویل چې په دغه اختریز پیغام کې د اختر مبارکۍ ویلو ترڅنګ د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله له خوا هیوادوالو ته ځینې توصیې او سپارښتنې هم شوي دي او همدارنګه په اتحاد، یووالي او پیوستون ټینګار شوی دی. امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله په پیغام کې هغه مهمې نکات راخستې وي چې هغه د اولس ترمنځ د اتحاد او اتفاق موضوع وي او د نظام او د اولس ترمنځ د نږدېوالي موضوع وي او د اولس لپاره د ښه خدمتونو د وړاندې کولو هدایات او سپارښتنې وي. هم د دې په څیر باندې ټولو هغه برخو ته اشاره پکې سوې وي چې هغه د اوس وخت ضرورت او اړتیا ده او د اسلامي امارت مسؤلینو ته ځانګړې لارښوونې پکې سوي دي. ورته مهال د مزار شریف ښار یو شمیر اوسیدونکي د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله له اختریز پیغام څخه هرکلی کوي او وایي چې په دغه اختریز پیغام کې شوي لارښوونې به عملي کوي. دوی دغه راز د نظام له کړنو څخه هم رضایت څرګندوي. دغه پیغام چې موږ ته رارسېدلی ده او اوس د ما په لاس کې ده، موږ کاملا دا ولوست او له دې نه ډېر ښه استفاده وکړله او ډېر ښه مسایل په دې کې موږ ته وړاندې کړي دي او موږ ته مهرباني کړې ده. موږ له محترم امیر المؤمنین څخه ډېر زیات خوشحاله یو. پیام جناب علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله به دسترس ما قرار گرفته است. ما از توصیه هایان مستفید شدیم. هر امر و اطاعتی که طرفشان باشه ما در خدمت حاضر هستیم. باید ویل شي چې هر کال د اختر په مناسبت د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله اختریز پیغامونه د ټول هیواد په کچه خپریږي چې د اختر مبارکۍ ترڅنګ ځینې سپارښتنې او لارښوونې هم پکې وړاندې کیږي. د بلخ ولایت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو ریاست وایي چې په بلخ ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ یوه اوږدمهاله شخړه او تاوتریخوالی پای ته رسولی دی.
د یاد ریاست مسؤلین وایي چې دغه ترینګلتیا له اوږدې مودې راهیسې د دوو کورنیو ترمنځ روانه وه او د دوامدار اختلافاتو او نښتو له امله د دواړو لورو 2 تنه پکې ووژل شوي وو. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس په وینا له پرلپسې هڅو او ګڼو غونډو وروسته دغه قضیه د یاد ریاست په منځګړیتوب او د قومي مشرانو، علماو او د سیمې د مخورو کسانو په همکارۍ په سوله ییز ډول حل و فصل شوه. مسؤلین زیاتوي چې د روغې جوړې په غونډه کې دواړو لورو ژمنه وکړه چې پخواني اختلافات به شاته پرېږدي او د یو بل منلو او ورورولۍ په فضا کې به ژوند تېروي. همداراز د قومي مشرانو په حضور کې ښکېلو کورنیو یو بل ته غېږه ورکړه او ترمنځ یې یا د دښمنۍ او تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښود. دغه مولایان صاحبان له موږ ډېر خوشحاله شو، دغه زموږ جوړې ته ډېر کوشش وکړه او خدای دې دوی ته خیر ورکړي. موږ راضي یاستو ټول باندې د ټولو زه خوشحاله یم، ټول خدای د ټولو سره ښه وکړي. قبایل د رئیس چې دا موږ دوا ورته کوو، 15 ورته موږ اودس کوو، خدای دوی ته خیر ورکړي. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست ټینګار کړی چې د خبرو اترو او تفاهم له لارې د شخړو حل د ټولنیز یووالي او ولسي همغږۍ د پیاوړتیا او د تاوتریخوالي د دوام د مخنیوي لپاره مهم رول لري. خوږو ګرانو شریفو هیوادوالو ته مو دا پیغام دی، دا مرڅخه هیله ده چې دا دغه د اختر د لوی اختر شپې ورځې مبارکې دا روانې دي، نو د دې دښمنۍ نه چې نه جوړیږي، راسئ دا خوابتیا سره ورکه کړو، تر دې دښمنۍ تیر سو، دا شپې د په خوشحالۍ باندې تېرې کړو او غېږې سره ورکړو، یو د بله غاړه غړیو سره، ځکه دا نظام چې الله پاک موږ ته په برخه کړی دی، دا مسؤلین دا په دا خاطر باندې چې په کوم ځای کې زړه بدیا وي، خوابدیا وي، چې خوابتیا تر مابین ورکه شي. د سیمې اوسیدونکو هم د دغه شخړې د پای ته رسولو له هڅو هرکلی کړی او غوښتنه کړې چې دا ډول اصلاحي او سوله ییز پروګرامونه دې په ټولنه کې لا نور هم دوام ومومي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.